د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت د مالیې او بودیجې ریاست اړوند د عوایدو مدیریت وایي چې په تیر مالي کال کې د یاد وزارت عواید تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي. د دې مدیریت د معلوماتو له مخې په تیر کال کې د کورنیو چارو وزارت ټول عواید نږدې 6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي چې دغه عواید د وزارت له بېلابېلو عوایدو سرچینو څخه راټول شوي دي. مونږ چې سږ کال عواید راټول کړي دي لله الحمد دا 3.1 میلیارده یعنې 3 میلیارده 1.46 میلیونه عواید دا راټول شوي دي تر اوسه پورې تر دې وخته پورې. البته دا د قوس د میاشتې پورې دي. 3 میاشتې موږ سره باقي دي چې جدي دلوه او حوت هغه چې راجمع شي انشاءالله دا عواید هم زمونږ 4 میلیاردو ته رسیږي. خو دا یوه خبره د یادونې ده چې په دې وروستیو کې زمونږ عواید الحمدلله ډېر ښه شوي دي. یاد مسؤلین زیاتوي چې په روان مالي کال کې هم د عوایدو بهیر په منظم او شفاف ډول روان دی او تر دې مهاله میلیاردونه افغانۍ څخه زیات عواید ترلاسه شوي دي. د دوی په وینا ټاکل شوي هدف ته د رسیدو لپاره جدي هڅې دوام لري او تر ډېره بریده هدف ته نږدې شوي دي. زیاترین عواید خو زمونږ د مختلفو منابعو کې یو منبع زمونږ ده د پاسپورټ چې دا ډېر زیات عواید لري. الحمدلله په 34 ولایتونو کې د عوایدو کچه د دې ډېره اوچته وه. بیا خصوصا په مرکز کې هم د عوایدو کچه ښه په اوچت لیول باندې په اوچت حساب سره وه. دویم منبع زمونږ د ترافیکو موټرو ثبت کول کتابچې ورکول یعنې د ترافیکو اداره ده. دریم منبع زمونږ غټه منبع چې ده دا د ډایاک ده چې اسلحې ثبتېږي جواز ورکولی کېږي موټرې ثبتېږي البته زرې موټرې هغه ثبتېږي جواز ورکولی کېږي. دغه زمونږ هغه منابع دي غټ او لوی منابع. د عوایدو مدیریت مسؤلین څرګندوي چې تر ټولو زیات عواید د پاسپورټ ترافیکو او د وسلو د جواز له برخو څخه ترلاسه شوي دي. دوی ټینګار کوي چې یاد شمیر یوازې د مرکز اړوند عواید ښیي او د ولایتونو شمیر جلا ارزول کیږي. یقینا چې په ولایاتو کې زمونږ عواید د کورنیو چارو البته عواید د پام وړ زیات دي. خو یو خبره ده چې دلته عواید زمونږ د مالیې محترم وزارت حسابونو ته ډایرکټ جمع کیږي. وجه دا ده چې هغوی د مستوفیت د لارې پیسې جمع کوي او مستوفیتونه د مالیې محترم وزارت سره په ارتباط کې دي. زمونږ حساب ته نه راځي. خو زمونږ یو حساب چې موږ په یو ځل ارزیابي کړې وه تقریبا 20 میلیاردو ته په عموم کې د مرکز او د ولایاتو د کورنیو چارو وزارت عواید ټول چې په ولایاتو کې منابع مختلف دي مثلا ترافیک دی هغه هم مستوفیت ته ځي مثلا پاسپورټ دی هغه هم مستوفیت ته ځي او بیا د هغې لارې د مالیې محترم وزارت حساب ته جمع کیږي. نو دا چې ټول سره راجمع کړو تقریبا 20 میلیاردو ته کم زیات دغې ته رسیږي. البته زمونږ ذمهواري بیا په مرکز کې ده. مرکز کې زمونږ عواید الحمدلله تیر کال څه کم 6 میلیارده وو 5.9 څه کم 6 میلیارده وو دا زمونږ عوایدو تیر کال او څه کال هم انشاءالله وخت روان دی نو عواید به کوشش کوي چې هدف ته ورسېږو انشاءالله. د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د الکترونیکي سیستمونو فعالول د دې لامل شوي چې خلک وکولی شي خپل فیسونه او لګښتونه په اسانه چټک او شفاف ډول تادیه کړي. د عوایدو په برخه کې خو سهولتونه تقریبا الحمدلله ډېر سهولتونه د وزارت مالیې په همکارۍ سره موږ ته رامنځته شوي دي. مثلا مخکې د کاغذ پیرانې به زیاتې وي اوس د عواید چې راجمع کېږي د سیستم د لارې راجمع کېږي. مثلا یو سیستم دی RMIS بل سیستم دی ABS داسې نور سیستمونه دي بلکې په یو بل سیستم باندې کار روان دی چې هغې ته APS وایي. APS افغانستان پیمنټ سیستم هغه بیا داسې دی چې هغه داسې یو وړوکی مشین دی چا څه ورسره په هماغه ځای کې خپله تعرفه تحویل کړي او مشکل ورته پکې نه وي. نو لله الحمد ملت ته په دې حساب سره
ډېر سهولتونه رامنځته شوي دي. د عوایدو مدیریت مسؤلین زیاتوي چې د مرکز او ولایتونو په کچه ترسره شوي ارزونې ښیي د کورنیو چارو وزارت کلنی عواید د مرکز او ولایتونو تر 20 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې دوی ټینګار کوي چې د شفافیت، حساب ورکونې او عصري سیستمونو پلي کول د عوایدو د زیاتوالي مهم لاملونه دي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو عمومیت تر چتر لاندې د مالیې او بودیجې ریاست د عوایدو مدیریت د وزارت له مهمه عوایدو راټولونکو ادارو څخه ګڼل کیږي چې د پاسپورټونو ویش، ټرافیکي خدمات، د وسلو جوازونه او یو شمېر نور رسمي خدمات تنظیموي. په وروستیو کلونو کې د الکترونیکي سیستمونو پلي کېدو، د عوایدو د بهیر د منظمېدو او د حساب ورکونې د میکانیزمونو پیاوړتیا د دې لامل شوی چې عواید په منظم ډول راټول او ثبت شي.